کهانه شروعات کې مونږ یو الک وینو د کم نوم چې ډینی ډوګ وی. دا ډینی ډوګ ورته ځکه وایي چې دا خپل مالک لکه د سپي ساتلی وي. هغه د مړی ته یو پټه اچولی وي او چې کله ته هغه پټه لري کی نو د دنه یو وحشي ځناور جوړ شي او دی هلته هغه ټول ډیر بې رحمۍ سره ووخي. اصل کې د مالک خلکو له په سود پیسې ورکوي او چې بیا یې ورله څوک واپس نه ورکوي نو دی ورپسې دا الک بوزي. د ډینی د مالک نوم ویکټري. د دا ډینی داسې طریقې سره لوی کړی وي چې د هغه نه یو ځناور جوړ شوي او دی نور سم نه پیژني. بس صرف هغه کوي کم چې ورته دا مالک وایي. ویکټر دا الک په یو پنجره کې ساتي او هم په دې کې لوی کړی وي. یو پیره ډینی ته یو کتاب میلو شي نو په هغې کې د پیانو تصویر ویني. هغه پیانو د باندې داسې ولګي لکه چې د مخکې چرته لیدلی وي. د هغې نه پس دا مالک دی بوزي یو کلب ته پیسو پسې نو دی هلته هغه څه کسان ډېر بد ووخي. هغه چا پسې چې بوتلې وي هغه ورته مخکې نه یو سانډا ودرولی وي خو هغه سانډا چې دا ډینی هلک وویني نو هغه مو یریږي او دی خپل مالک ته وایي چې پیسې ورکه او ما پې مغربوه. د هغې نه پس ویکټر لاړ شي یو غټ بزنسمین پسې. دی هغه ته وایي چې پیسې راکه کني خیر دی نشته. هغه بزنسمین ته دا پته وي چې تر څو ویکټر د مړی نه پټه نه لرې کړې دا هلک سم نشي کولی. بس دی خپلو کسانو له اډر ورکي وایي ویکټر ووښی او ویکټر پې رونیسي. دا کس خپلو کسانو ته وایي چې دی لومبې ووښی او مړی کې او بیا دا ډینی هم مړ کې. هغې ویکټر راګیر کی او ډینی ورته دغه شان ولاړي او سم نه کوي. دا بزنسمین لاړ شي بلې کمرې ته ولې چې هلته یو پارټي راغلی وي او دی ورسره بزنس ډیل کوي. دی خوا ویکټر پسه چل ځان خلاص کی او دی د ډینی د مړی نه پټه لرې کی او اډر ورکي وایي ټول مړه کا. بس دی سره ډینی نه یو وحشي ځناور جوړ شي او دی هغه ټول راګیر کی. بیا دی خوا کړکۍ کې یو کس راولي او راشي هغه بزنسمین کمرې ته او دی هلته په ټولو باندې سم کرکټ وکي او یو یو ښه وغربوي. د هغې نه پس ډینی هغه بزنسمین هم رونیسي او هغه هم ښه ووښي او هغه نشه ورله ختمه کی. ویکټر هلته نه ټول سره یې ریر اوچتې کی نو دا بزنسمین ورته وایي چې هر څه یو څه خو ما پرېږده او د ده نه مې خلاص کا. هلته یو کس دا ټول هر څه وویني او هغه ویکټر ته د ډینی ډېر صفت وکي چې ډېره ښه دا نه دی ساتلې ده. ویکټر ډینی په ګاډي کې کینوي او سم ورته غوسوي وایي په ما غیره ایښي او تا ورته لکه د بوت کتل. اوس ویکټر یو بل کس پسې پیسو له رواني خو دی یره کې وي چې هسې نه بیا را سره داسې لوبه وشي. دی چې د هغه ځای ته لاړ شي نو هغه یو ګودامي هلته دی ډینی ته یو سور لیټ ورکي او ورته وایي چې کله زه بټن ووخم نو دا سور لیټ به بل شي بس ته به زر راشي او هلته به په ټولو راکېدې. بس ویکټر لاړ شي او ډینی ته هغه سور لیټ ځوړن کي. ډینی هغه سور لیټ ته ډېر ساعت ولاړي نو دغه ټایم د ده هلته یو پیانو ته خیال شي. دا پیانو دا هلته هغه کتاب کې هم لیدلی وي. دا پیانو دی ځان ته راخ کی. دی هغه پیانو ټچ کی نو دغه ټایم یو کس راشي او دله آواز ورکي. ډینی ویریږي نو هغه کس ورته وایي چې یاریږه ما زه د پیانو استاد یم او زه پیانو ټیکولو له راغلم. دا کس اصل کې په سترګو ړوند دی. دی ډینی ته وایي چې ته کښېنه او چې کومه بټن درته یادوم هغه پریس کوه. بس ډینی چې هغه بټن یې ووښي نو پیانو به جاویږي او هغه دله ډېره مزه ورکي. هم دې سره د ده نه هغه خپل مشن هم هیر شي. دا بوډا سړی ورته وایي چې ما باندې څه ټک ټک آواز لګي. بس ډینی چې شاته وګوري نو هغه سور لیټ بلیږي. بس دی زر منډه کي او راشي هغه ځای ته کم ځای کې چې هغه خلکو د ده مالک او کسان ښه غربولی وي. ویکټر ډینی ته ډېر زیات غوسوي او ورته وایي چې د نیمې ګنټې نه زه دا بټن وخم او ته راځې نه. هغه ډینی راولي خپل ځای ته او بیا یې پنجره کې بند کی او ورته وایي چې تاله به اوس زه سزا در کوم. دغه ټایم هغه بزنسمین راشي خپلو کسانو سره او هغه ویکټر ته وایي چې زه تا سره یو بزنس ډیل کوم او هغه دا چې ستا دا هلک به پایټ کوي او چې کم پایټ ګټي نو تا ته به د هغې دومره پیسې میلاویږي چې ته سوچ هم نشي کولی. خو دا پایټ ډېر خطرناک وي. دې کې به یو پایټر بل پایټر وجني نو هله به پایټ ګټي. ویکټر ډېر لالچي وي او دې دا اوپر اکسپټ کی. بس دی ډینی راولي یو پایټر لا کم چې ډېر زیات خطرناکي او 15 کسانې پایټ کې وجلی وي. ویکټر د ډینی سر نه کپړه لري کی او وی ورځه پې. بس ډینی ورشي او صرف ګزار ورله مری کې ورکي او ښه په ارامې روغورځوي او مړی کی. دا بزنسمین چې دا وویني نو ډېر حیرانه شي چې پایټ شروع کېدو نه مخکې ختم شو. دا بزنسمین دله ډېرې زیاتې پیسې ورکي او ورته وایي چې هره هفته به پایټ کوو او پیسې به ګټو. ویکټر چې بیا ډینی واپس بوزي نو دی خبرې کوي او دی کې یو ټرک د دې په ګاډي راشي او وی
وخی او بیا دغه ټرک نه هم دغه بزنسمن کسان راوځي کم چې ډینی وخلی وي هغې په دې باندې ډزې وکړي او بس دې ډزو کې ټول مړه شي او ډینی صرف زخمی شي بس ډینی هلته نه وتښتي او دې راشي هغه ځای ته کم ځای کې چې د دغه پیانو والا بابا سره ملاقات شوي د ډینی نه ډېره وینه تللی وي نو دې را پریوځي او بېهوشه شي دا بابا ډینی راولي خپل کور ته نو ډینی ته چې هوش راشي دی په بیډ کې پروتي او دا د ده لومبنې ځلي چې دی بیډ کې ودی دغه ټایم دغه بابا لور هم راشي کور ته هغې سبزي روړې وي او پلار ته وایي چې د ډینی څه خوښي نو دی ورته وایي چې د هغه صرف پیانو خوښه ده بس دا جینۍ پیانو یوسي د دې هلک کمرې ته بس دا هلک ویریږي او د بیډ لاندې پټ شي دا جینۍ ډېرې طریقې سره هغه ته پیانو وښیي وایي دا واخله او بیا دغه کمرې نه راوځي بیا دا بابا د ده کمرې ته راشي او د ده مرۍ نه پټه لرې کوي نو ډینی زر د هغه لاس راونیسي ولې چې ده ته پته وي خو دا پټه زما د مرۍ نه لرې شوه نو بیا به یوم بچ کېږي نه خیر دا بابا بیا ډینی بوځي بازار ته دی شاپینګ مال کې ولاړي چې دی کې څه غونډګان هلته راشي او توړ پوړ شروع کړي خو ډینی پیاډو غم غرض نه کوي ولې چې مرۍ کې پټی خو چې هغه غونډګان د ده وښلو له راشي بس دی هغه غونډګان راګیر کړي او اخوا دېخوا یې ولي شاپینګ مال کې مغه خلک ډینی ته ډېر حیرانه بیا چې دی کور ته راشي نو دا بابا ده ته وایي چې ته څوک او دا وخل تا څنګه وکړل نو ډینی بیا دی ته خپله کیسه وکړي چې زه یو کس لکه د سپي لوی کړی او هم دغه زما کار دی بیا دا بابا ډینی ځان سره بوځي یو پیانو ټیکولو له نو دی هلته ډینی ته وایي چې مونږ به دا ښار پرېږدو او یو بل ځای ته به ځو خو مونږ به تام ځان سره بوځو ته اوس زمونږ د فیملي حصه دې سره ډینی ډېر خوشحاله شي دی چې بیا واپس ځي نو دا بابا دله پیسې ورکي وایي تا ما سره پیانو ټیک کړه دا ستا مزدوري شوه بس ډینی لاړ شي مارکیټ ته او ځان له څه اخیستل غواړي دی چې هغه مارکیټ نه راوځي نو د ویکټر یو کس یې وویني هغه ورته وایي چې ته کم ځای وې ویکټر تا پسې ډېر زیات وګرځېدو ډینی ورته وایي چې زه واپس نه ځم ما هر څه پرېښودل نو دا کس ورته وایي که ته را نغلې نو ګوره ویکټر به تا مړ کي ډینی په دې یره کې وي چې هسې نه دي ته دغه بابا او جینۍ پته ولګي نو دی مجبورن راشي ویکټر لا ویکټر ډیر خوشاله شي وایي ته کم ځای وې اصل کې ویکټر هغه حمله کې بچ شوي ډینی ویکټر ته وایي چې زما مور څه شوه نو ویکټر ورته وایي چې زه ستا د مور نه خبر نیم ما ته خو ته د روډ په غاړه ملو شوې وې او ما ته راوستې او لوی مې کړې خیر بیا ویکټر ډینی راولي پایټ لا هغه ځای کې ډیر خطرناک پایټر وي هغه مخکې نه یو کس ډیر بې رحمۍ سره مړ کي ویکټر ډینی ته وایي چې ورو دانګرینګ ته نو ډینی ورته وایي چې زه نور پایټ نه کوم دې سره ویکټر غوسه شي او ډینی له دیکه ورکې رنګ ته ورولي هلته هغه بل پایټر په ډینی حمله وکړي خو ډینی هغه سره پایټ نه کوي بلکې صرف د هغه د ګزار نه ځان بچ کوي بر هغه بزنسمین ویکټر ته وایي چې ستا دا هلک پایټ ولې نه کوي دې سره ویکټر نور هم غوسه شي او هغه یو تبر راواخلي او لاندې ولي خو ډینی هغه تبر اوچتوي نه بس هغه بل پایټر موقع نه پیدا واخلي او هغه تبر اوچت کي هغه په ډینی ډیر ګزارونه وکړي خو ډینی ته ځان بچ کوي دې سره ټوم ډیر غوسه شي او هغه ویکټر ته وایي چې اوس به خوند ته ګورې او بس دې درې نور پایټران رنګ ته ورولي اوس څلور کسان په ډینی راکېږدي او هغې ډینی ښه ووښي هغې ډینی اوچتوي او ځمکې لی راولي دې سره د ډینی صبر تمام شي او دی واپس خپل روپ ته راشي دی هغه څلور واړه راګیر کي او ښه سم فوټبال پې وکړي دې سره ټوم نور هم غوسه شي او هغه لاندې نور هتیار هم راغورځوي خو د ډینی په دې خبرو سم نه هغه څلور واړه په یو ځای سره د هتیاره د ده سم نشي کولی ډینی هغې ټول ښه ووښي او خرابې کي دې سره هغه دریم پایټر په ځمکه پروت او یریږي بره ویکټر ده ته چغې وښي چې شا به دې مړه کا ولې چې تر څو یې دې مړه کړې نه وي ویکټر ته پیسې نه میلاویږي خو ډینی د ده خبره نه مني ولې چې هغه څوک وجني نه دې سره ویکټر غوسه شي او دې ډینی واپس خپلې اډې ته راولي دې ډینی ښه ووښي او بیا یې هغه پنجرې ته ولي دې خوا بابا او د هغه لور ډېر پریشانه وي چې ډینی اوسه پورې رانغې ډینی هم پنجره کې هغه کتاب راغستی وي او هغه پیانو ته پکې ګوري او ډېر خپي بس دې هغه پنجره کولو کې او د هغې نه راوځي دې هلته د ویکټر کمرې ته لاړ شي او هلته ده ته بلا شي تصویران میلو شي هغه تصویرانو کې ډینی د خپلې مور تصویر هم وویني بس دې راشي ویکټر پسې ویکټر ډینی ته وایي چې زه خو ستا مور نه پیژنم نو ډینی ورته وایي بیا د هغې تصویر تا سره څه کوي ویکټر ورته وایي چې اوس درته ریشا ریشا خبره کوم او هغه دا چې ستا مور یو رنډۍ ښځه وه او زه به هغې له تلم راتلم خو یو ورځ هغه چا مړه کړه او ته ترې پاتې شوې نو ما ته راوستې ډینی پوه شي چې دې دروغ وایي
خیر دی بیا گاډي کې بل پایټ لرواني نو ډینی د گاډي سټیرینګ توکي او دغه گاډي ډیر روان اکسیډنټ وشي دا غینه ډینی راوځي او هغه د مړې نه پټه لري کی او دی راشي دغه بابا کورته هلته دی هغې ته وایي چې ماته د خپلې مور تصویران ملو شو دا جینۍ ورته وایي چې ستا مور دې تصویر کې پیانو ته ناسته ده او دا پیانو چې کم ځای کې ده نو دا ځای ماته معلوم دی بس دی راشي هغه ځای ته کم ځای کې چې د ده مور پیانو بجاوله هلته یو بوډۍ ښځه هغه ډینی ته وایي چې دا ښځه به دلته راتله خو بیا एकदम غیبه شوه او دې سره یو ماشومه مو او بیا دغه ماشوم پته مو نه لګېده دلته ډینی ته هر څه رایاد شي اصل کې د ډینی مور د ویکټر نه قرض پیسې اغستې وي نو ویکټر دغه پیسو بدله کې د هغې نه ډینی بوتلو والی خو دا مور یې مخې ته شي نو دې سره ویکټر غوسه شي او هغه د ډینی په مور باندې ډز وکړي او هغه مړه کړي ډینی ته دا هر څه رایاد شي چې ما سره دا هر څه بل چا نه بلکې هم ویکټر کړي دي دې زر بابا او جینۍ ته وایي چې شا به سامان راټول کې ولې چې ویکټر به ما پسې ګرځي اوسې نه تاسو ته څه نقصان ورسوي دغه ټایم ویکټر خپلو کسانو سره هلته راشي پس ډینی دا بابا او جینۍ یو الماری کې پټ کي او په خپله دغه کور نه بل کور ته ووړي دې بره چت ته وخیږي او هلته غونډګانو سره ونښلي هغې په ده باندې ډېر زیاتي خو دې هغه غونډګان یو یو راګیر کي او ټول ووخي ویکټر ته چې پته ولګي چې ده خو ټول ووخل پس هغه ورپسې خپل سپیشل پایټر راوستی وي او هغه ته وایي چې اوس پې ورځه هغه پایټر د ډینی د ډغرې وي ولې چې هغه ته د ډینی کمزورۍ معلومې وي ډینی هغه سره د ډېر سات نه پایټ کوي او اخره کې هغه هم د بره نه لاندې راولي هغه د ویکټر په ګاډي باندې راوغورځېږي او مړ شي دې سره ویکټر ډېر غوسه شي او هغه تمانچه په لاس ډینی پسې راشي ویکټر په ډینی ډزې شروع کي او ده پسې راشي هغه کور ته کوم کې چې هغه بابا او جینۍ هلته ویکټر د دغه پټه هم وویني بس ډینی هلته راشي نو ویکټر ورته وایي چې دا ستا ځای نه دی ستا ځای هغه پنجره ده ته ما سره لاړ شه کني تا سره به زه د دې کور کسان مړه کم بس ډینی د ده خبره ومني او خوالی راشي ویکټر چې ورته څنګه پټه اچوي نو بس دې پټه راونیسي او په ویکټر راکیږي دې د ویکټر نه د خپلې مور بدله واخلي دې ویکټر وجلو والی خو هغه بابا او جینۍ راوځي او هغې ډینی رارسته کي او وایي دې به پولیسو له ورکو بیا یو کنسرټ کې دا بابا او جینۍ ځان سره ډینی هم بوځي نو هلته دا جینۍ د ډینی باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړي او بیا پیانو ته کیني او هم هغه میوزیک شروع کي کم چې به د ډینی مور بجاو دې سره ډینی ډېر خوشحاله شي هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه